د ایران او اسرائیل ترمنځ د نښتو اتمه ورځ او د یو بل پر خاورې د بریدونو دوام. د ایراني رسنیو د راپور پر بنسټ د سپاه پاسداران اعلان کړی چې تېره شپه او نن سهار یې د اسرائیل او اشغالي خاورې په لور لسګونه توغندي توغولي دي. موج 12 عملیات وعده صادق 3 با شلیک موشک‌های فوق سنگین، دوربرد و 2 مرحله‌ای سجیل آغاز شد. د اسرائیل د پوځ ویاند هم ادعا کوي چې تېره شپه دغه هیواد څخه باندې 50 جنگي الوتکو د ایران تسلیحاتي برنامه په نښه کړې دي. جنگنده‌های نیروی هوایی اهداف منتخب برنامه تسلیحات هسته‌ای را هدف قرار دادند. به سایت‌های صنایع نظامی تولید قطعات موشکی و سایت‌های تولید مواد خام ویژه ریختگری موتورهای موشک حمله کردیم. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې دغه هیواد ولسمشر ایران سره د مذاکرې اټکل نه دی رد کړی او ویلي چې تر 2 اونیو پورې به په دې اړه پریکړه وکړي. زه له ولسمشر واضح پیغام لرم چې ویل د دې واقعیت په پام له ایران سره د مذاکرې د پام وړ اټکل شتون لري، خو دا چې وشي او یا ونه شي زه به د 2 راتلونکو اونیو په ترڅ کې پریکړه ونیسم. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي تر هغې چې د ایران پر خاورې د اسرائیل رژیم برید او تیری ونه درېږي له هیڅ هیواد سره به مذاکره ونه کړي. ما در خصوص توانمندی‌های دفاعی خودمون بخوایم مثلا خود گفتگویی بکنیم، سازشی بکنیم، اصلا چنین چیزی در دستور کار ما وجود نداره و من میخوام این اطمینان رو به همه مردم ایران بدم که این رو جزء اصول اصلی از منافع مردم ایران و حقوق مردم ایران میدونه و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. د ایران نظام د روغ جوړې د تشخیص مجموعه منشي هم اوس مهال هر ډول تحمیلی اوربند د ایران په ګټه نه بولي. یه عده از همون کسانی که میگفتن اگر مذاکره بکنیم جنگ نمیشه، خب ما مذاکره کردیم جنگ شد. الان میگن آقا اگر شما آتش بس بدید این مسئله تمام میشه. من با اطمینان میگم هر آتش بسی الان داده بشه تحمیلی 2 ماه بعد دوباره اسرائیل به ایران حمله میکنه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تل د سولې او هوساینې په لټه کې دی، خو په اوسني شرایطو کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار د دښمن د تیرې د بې قید او شرط درېدل او د تل لپاره د صهیونیستي رژیم د پیښو رامنځته کولو پای لپاره د پرېکنده تضمین دی.